جی بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن مجید کې الله پاک فرمایي چې ما انسانه پتا باندې ما فرشتي مقرر کړي او سچ ته وې نو هغوی لیکي کرامن کاتبین ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. الله فرمایي ستا هر عمل هغه چې دی نو چې ته تلفظ کې په هغې باندې هغه لیکلی کېږي نو دا ریکارډینګ ټول کېږي او دا ژبه که ښه وي او که بد وي هغه ریکارډ کېږي. مونږ یو مسلمانان ځان ته مسلمانان وایو. د هر انسان دا غټه دعوه ده چې زه مسلمان یم. خو که مونږ وګورو چې دا مسلمان وایي څه ته د ده تعریف څه دی نو ګوره پیغمبر علیه الصلاة والسلام د مسلمان تعریف کړی دی چې مسلمان څه ته وایي المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. مسلمان هغه دی چې د هغه د ژبې او د لاس د ضرر نه انسان محفوظ وي بل مسلمان محفوظ وي. اوس محدثینو دا لیکلي دي چې دا ژبه مخکې کړې ده من لسانه و یده لاس یې رستو کړی دی وایي ځکه چې لاس خو طاقت غواړي یو انسان سره به طاقت او یا به نه وي او دا ژبه چې ده دا بې طاقته سړی م استعمالولی شي. زما په شان یو طالب او مولام که چاته څه وایي نو ویلی شي دا ښځه ډېره کمزورې ده خو دا هم خاوند ته دله ده اوس وایي نو داسې کمزورې بنده هم په ژبه باندې خلکو ته نقصان رسوي نو دا طاقت نه غواړي. ځکه پیغمبر علیه السلام ژبه مخکې کړه چې د ده د ژبې نه خلک محفوظ وي. لاس وروستو دی لاس خو د طاقت خاوند استعمالوي نو چې د ژبې د ضرر نه مونږ محفوظ شو. زما د ژبې د ضرر نه یو بل مسلمان هغه محفوظ وي. او هغه تاسو چې کوم د پښتو شعر ووي نو عربی دا د عربی د شعر ترجمه ده جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان. د ژبې زخم دا جوړیږي خو د تورې زخم هغه نه جوړیږي. نو د ژبې ډېر چاته د پیغور وکړو هغه پیغور ټول عمر په دې ذهن باندې پروت دي. د هغې د جواب دپاره بیا خلک عملي اقدامات کوي بدل اخلي هغه پیغور پوره کوي چې ما ته سبا بیا څوک پیغور ونه کړي. نو دا ټول عمر په دې زړه باندې لیکلي وي دا زخم نه ټیکېږي. چاته د کنځل وکړل چاته د بده رد ووي دا لیکلي شي دا په زړه باندې پرته وي دا در مرګه پورې دغسې وي. نو پیغمبر علیه السلام د مسلمان تعریف دا کړی چې ستا د ژبې او د لاس نه سړی محفوظ دی نو بیا ته مسلمان او که نه دغسې نه وي نو بیا مسلمان نه. ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه یو صحابي دی هغه فرمایي وایي هر سار د انسان دا ټول اعضا دا د ژبې ته وایي ای ژبې ته ټیک شه نو که ته ټیک شوې نو موږ به ټول ټیک یو او که ته ټیک نه نو بیا به موږ ټول نقصان یو. ځکه یو سړی دی بل ته یې کنځل وکړل نو چې کنځل یې وکړل اوس هغه خو به رد عمل راځي به ته ډب وباسي نو چې هغه ډب وباسي نو په دې سر به ته ډب وباسي په دې ملا به ته ډب وباسي په دې مخ به ته پړق وباسي. نقصان خو ژبې کړی دی په کار ده چې دا ژبه ترې راوباسي او دا ته کټ کړي نه غزار دا نور بدن خوري. نو دا ټول اعضا د ژبې ته وایي ته ټیک شه چې ته ټیک شي نو هر څه به ټیک شي. او د هوښیارانو قول دی بعضې هوښیارانو خلکو ډېر ښې خبرې کړي دي اقوال زرین دي. وایي دا خاموشي چې ده که نه وایي دا بغیر مشقت عبادت دی. هیڅ مشقت مه کوه کښېنه خاموش بس دا م عبادت دی. نو وایي دا خاموشي دا بغیر مشقت عبادت دی او دا خاموشي دا بغیر زیوره بغیر کالو زینت دی. بس ته به خشته چې خاموش ناست دی بس ته خشته او کنه دا ژبه خوله دې مرداره کوله وکړه خلکو ته پته ولګي چې دا چې څه دننه دې څه په خوله وایي نو دغسې دننم دی دا ګند دی. او وایي دا خاموشي دا بغیر سلطنت بغیر بادشاهی هیبت او روب او دبدبه ده.
سړی چې خاموش ناست دی د خدای قدرت ته دنه خلک یریږي چې یاره ده کې څه کمال شته داسې. او دا خاموشي وی دا بغیر دیوالونو قلا ده، تا نه د دیوال نی، حصار دی تا نه نی، مطلب محفوظ دی خاموشي سره. او چې کوم سړی ډېرې خبرې کوي هغه سمدستي د هغه د هر څه پته ولګي چې یاره دا د کومې قبیلې سړی دی، نه د هغه هر څه پته لګي. خاموشي دا ډېر ښه عبادت دی. ژبه وی هم قلا ده او هم بلا ده. نو چې چا ښه وخوځوله نو د هغه دپاره قلا ده، او چې چا بده وخوځوله د هغه دپاره بلا ده. نو موږ ته شریعت دا وایي چې تاسو د ژبې ډېر حفاظت وکړئ. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه به دا ژبه داسې کلکه راونیوه او ای ژبې ته سمه شه، ستا د لاسه به موږ جهنم ته ځو. نو دا او پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي چې په دې بدن کې یو دوه ټوټې دي، اذا صلحت صلحت جسد كله و اذا فسدت فسدت جسد كله او الا وهي القلب. هغه زړه ذکر کړی، خو دا ژبه هم پکې راغلی ده. دا ژبه او دا زړه دا چې سمي نو بس بیا ټول بدن سمي، او چې دا خرابي ټول بدن خراب دی. نو د ژبې حفاظت پکار دی. صحیح، بالکل. څنګه حضرت چې تاسو په خاموشۍ باندې خبرو کا